بابونو باندې مشتمل و. اول باب د شل آیاتونو پدې کې د مسلې د توحید د بیان نه پهلا تمهید او ټریننګ او چې کلم دا مسله ته بیانې نو خلق بدرې ډلې جوړيږي. یو منی به بل نه به منی بل بخله به وای چې منه مې خو پزله کې به نه منی منافق وي. نو اقدرې ونه قسم خلقا د شل آیاتونو کې تا ته قرآن خودن بیا د 21 آیات نه موږ دویم باب شروع کړو تر 39 پورې دا به چلیږي. پدې کې اصل مسله توحید بیانول خطاب عام یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے د دنیا خلقو عبادت خاص کې خپل رب لا او دلته مونږ ویلو اعبدوا ربکم معنا څه دی؟ وحدوا ربکم. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا معنا کړو. اے خلقو عبادت رب خاص کې صرف عبادت نه بلکې عبادت خاص کول یو الله لا. بیا په دې باندې 15 دلایل راوړو. اوس د 23 آیات نه وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. د دې آیات کریمه نه دا صداقت د رسول بیانوي سره د تحدي او چیلنج نه. نبی علیہ السلام چې د قران نه دا مسله بیان کړه د توحید او بیا په دلایل ثابت کړه نو د مشرکانو باندې دا ډېر بد ولګیدا او نبی علیہ السلام ته وی دا کم کلام او کم مسله چې بیانې ته دا خدای الله خبره نه ده دا غوته د ځان نه څه خبره جوړه کړې ده او ته لګیا یې مونږ ته وی. نعوذ بالله د الله کلام ته سوی د پیغمبر د ځاني خبره. نو الله رب العزت د آیاتونو د دې په جواب کې راولېګل ک تاسو وایي چې دا مسله توحید دا قران د پیغمبر د ځان نه جوړ کړي نو زه تاسو تکړه شئ د دې قران د یو صورت په مقابله کې یو صورت راوړې پیش کړي مونږ به ومنو چې بس تاسو سره د مقابله کولې شي دا د انسان خبرې دي او کوم مقابله مو نکړه نو بیا پوه شئ چې دا کلام الله دی. دا د الله کلام نه دی بنده مخلوق مقابله نشي کولای او دا قصوم شو چې دوی سم مقابله را دی ونکړه. نو دا جواب دغه شبهه دی چې په توحید باندې دوی کړه وو پر رسول باندې. نو الله رب العزت دا اوس بیانې وګورئ ښا وَإِن كُنتُمْ کچرته یې تاسو فی ریب پشکی مما داغه سنا یعنی داغه مسلې نا نزلنا چې مونږ نازل کړی دا لا عبدنا په خپل بنده باندې هغه مسله توحید زګه دی شرف العبادت کو الله سره عبادت کې نور شریکان جوړول هغه يهودو بداغه سکول او باغی ردم دی. نو الله رب العزت ورته وی د پیغمبر چې تاسو له دعوت درکې چې د یو الله عبادت وکړي عبادت خاص کې الله لدا مخیتیر شکریا او الناس عبدو. دغه تاسو په دې مسله کې شکی چې کوم موږ په خپل بنده یې رسول الله باندې را لګلې دا نفاتو بسورتن پس راوړ یو صورت مثله په مثل د قرآن د دې قرآن او د مسلې توحید په مثل باندې تاسو یو صورت پیش کړئ. تاسو داسې وروړې مونږ به ومنو او یوازې تاسو نه ودو شهداکم راو بل خپل مددګارانم. شهادت په قران کریم کې په شلو مانو باندې راغلي دي نو گواهی تم وي او یو معنی پکې د شهادت مددگار تم وي نو دلته هغه مددگار والا معنا مراد ده. د دوی چې کوم د الله نه سیوا نور مددګاران نیولیو او امام شاه ولی الله وی قدوتکم مليان د دوی هغه مراد دي. اے یهودو اے مشرکان استاد چې کوم هغه مليانی امزان سره کې او زره د قران په مقابله کې یو صورت پیش کړي ودو شهدا رو بل خپل مددګاران من دون الله د الله نه سوا ان کنتم صادقین
کچره تاسو رښتینی په خپل دعوه کې کرشتنی خوځه پیش کې مونږ به ومنو چې واقعي دا خبره ده دا اصل جګړه موږ د دوی په توحید کې وا دوی الله منه خو یکته نه منه ځکه عبادت مشرکان وکاو دی به منځونم کول صدقې خیراتونه به هم کول د بیت الله شریف طوافونه به هم کول خو الله یوازې نه ګڼه چې الله حاجت روا مشکل کشا دی دوی وینا الله کوي خو زموږ د خدای م کوي نو په دې وجه باندې دي مشرکان شو لکه تاسو ردینه یو آیات وګورئ سوره یونس 15 آیات کې بدا واضح شي یو لسم سپارہ سورۃ یونس 15 نمبر آیات 11 پارا راوړل دلته د قرآن کریم متعلق او د دې مسلې متعلق د دوی دشمنی خولې ده یو لسم سپارہ سورہ یونس آیت نمبر 15 وګورئ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ سوي وګورئ وَإِذَا تُتْلَى وَخْتَ لُسْتَلِشَ عَلَيْهِمْ بَدِيبَانِ آيَاتُنَا زَمُنْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ واضح آیاتونه په بیانې کې حکم څنګه بینات چې خو واضحه مسله توحید بکیوي ښکارا وته بیانې نو قال الذين ويا غسان لا يرجون لقاءنا چې عقیده نه ساتي زموږ ملاقات یعنی ویلې واغه خلکو چې عقیده نه لرله زموږ ملاقات دا قیامت نه منکرو دا الله دا ملاقات نه سوې دا وای ایت بقرآن غیر هذا روڑا دا قرآن غیر دا دین او بدل ہویا دا بدل کرالا دا قرآن کی چیزا مسئلہ توحید بیانے دا نمون یا خدا قرآن بدل کا او یا ردی بزی بل کتاب روڑا چی دا مسئلہ توحید بکی نوی یا پدی کا امینڈمنٹسو کا نعوذ باللہ دا توحید توبہ سا اولا که دا قرآن مقصد خو توحید دے اللہ را لگل قرآن دے دا پارا دی چی مخلوق مو پیچنی زما عبادت کی ما ته حاجت راو وي ټول انبیاء کرام علیهم السلام د توحید د پر راغلیو د ټول کائنات الله د توحید د پر پیدا کړی دي حدیث کې منازی کرام لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله هغه پورې قیامت به قائمي ترسو پورې چې په دې مخ د زمکا یو کلمه توحید وینکی ژوندۍ وي نو قیامت بر ناراضی چا الله کوي الله حاجت روا غني مشکل کشا غني یو موحدم جمدی وی قیامت بر ناراضی دا الله عالم ټول د قیامت د پار کائنات جوړ کړي او ته دا بدل کو دا توباسه د پیغمبر ته بیا وی قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسي ندی جایز مال چې زدا بدل کوم د خپل طرف نه او ان اتبع الا ما یوحى الیا زه خو تابعداري نه کوم مگر دا چې کوم ماته الله وحی کوي زه خو د الله پیغام تاسو ته رسوم دا زما ځاني خبره نه ده لکه دې مشرکانو چې په شرک راځو شو دوی یو ګره دا خپل مسله ده الله وینا دا زما مسله ده ګوره دا رنګ د دوی دشمنی قران سره موا دلته موږ قران هم ته مراد دی قرآن چې کله پیغمبر بیان کو نو دوی وی دا د ځان نه کتاب نعوذ بالله جوړ کړي دي او دا نه مون دا د الله کلام نه دی او د دوی د قرآن سره ډیر نه لګي و سورې بنی اسرائیل لګورا او بیا په قرآن کې مسله توحید سره نه لګي و سورې بنی اسرائیل 15 سپارہ آیت نمبر 46 15 سپارہ سورې بنی اسرائیل آیت نمبر 46 تک ہو رہے ہیں قرآن سره د دې ډېر سخت نه لګي و وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا مخکې د قرآن بیان شروع شوی دی د 45 نوی وګوره وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
کله چې تلولې پیغمبر دا قرآن نو جعلنا بینک و بین الذین منګرزو په منځتا کې او په منځ دای کسانو کې لا یؤمنون بالآخرت چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې حجاب مستورا هغه پرده پټکړې شوی د دې منکرین او استاد منځ کې او پرده وګرځول دوی نه مني اول نه مني د زد او عناد په کې دن نه دي حسد بغض دی اے وجعلنا على قلوبهم اكنه منګرزول دي پزړون دوی باندې پرده اي يفقهوا چې دی پوه نشي په قرآن باندې وفي آذانهم وقرا او د دې په غوګونو کې بوج دی د دې پزړه دا گمراهه پردې را خوري شوې دي د قرآن دا بیان بدوی اثر نه کوي قرآن بدوی لګی نه او غوګونو کې د شرک او بدعات او قصې نه نوتی دي غلطه د چوس قرآن صحیح ورته ته بیانې او دی وی دا خو زموږ د پلار نیکه طریقه را دا خو نه پریدو شیطان ورته د پلار نیکه غزړې کیسه کہانیاں خسته کړي او قرآن چې ورته ته وي دا په بد لګي نه اعوذ بالله او ګوره بیا په قرآن کې دشمنی کومه مسلې سره ده ورپسې وګوره دا اصل خبردار و اذا ذکرت ربک او کله چې ته یادې خپل رب فل قرآن په قرآن کې وحده یک یوازې د توحید مسله بیانې تخپل رب یوازې یادې چې یو دغه عبادت وکا یو الله حاجت روا وګڼا یو الله مشکل کشا وګڼا یو الله ضرور سره مدد شویر لایق وګڼا نو دا سړی سو کی د ډېر غوسه ورشي ځکه دی خو زما پیر سے هم کول شي پلان کې ولی سے هم اولاد ور کیدا تاسو اصله کیای نو چې کله ته په قرآن کې دا وحده ولا مسله بیانې چې یو الله عبادت کوي یو الله حاجت روا مشکل کشا وګڼي نو دې سو کی والله والا ادبارهم دی وړي په خپل شابه نفورا نفرت کوم کې د دې مسلې توحید نه د توحید سره نه لګی دا تاسو وړي په شابه نه د زد نه او زمړه نه منو د دشمنی کو رس سره د قرآن بیا په قرآن کې توحید سره دا ظالم دار نو ځکه چې نبی علیہ السلام دا مسله بیان کړه او دا خلک و تر اوچت شو او ورته وی دا د الله کلام نه دا خوستا خبرې دي نو الله یاتون رولېګل وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ کتاسو یې په شک کې مما دا کتاب نه دا مسلې نه نزلنا علی عبدنا چې موږ را لېګلې د خپل بنده باندې د پیغمبر صفت یاد کې عبدنا دا عبد د نبی علیہ السلام ډېر اعلی صفت ته عبد دلته متعبد ویلې دی د چیلنج مقام دی دوی له چیلنج ورکړي زړه قرآن مقابل کې او صورت وروړي نو پیغمبر د عبد صفت یاد کړي په یو بنده کې چې څومره عبدیت او عاجزي ډېرې دومره الله ته ډېر محبوبي در پیغمبر صفت چې پیغمبر عبد او بشر دغه سي په بل مقام کې مقام د تبلیغ کې نبی علیہ السلام ته بشر ویل شوی دی وانه لما قام عبد الله هر کله چې د الله بنده درې د دعوت ته سورې جن 20 آیات کې وتا سورہ راشي دارن ټول انبیاء کرام علیهم السلام ته په قران کې عبد ویل شوی دی سورہ انبیاء 25 آیات کې وتا سورہ راشي او دا کلمه د شهادت چې مونږ وایو نو آی کې پیغمبر باره کې سو وایو عبده ورسوله دا نبی علیہ السلام د الله بنده دی او د الله رسول دی بنده څه مطلب بشر دی بشر ځکه بعضی خلکو نبی علیہ السلام بشر نه منلو مشرکانو اکثر د اعتراض کو چې دا پیغمبر مونږ ته بشر ولې راغلی دی بشر مطلب انسان چې د خوراک هم کوي اسکا کم کوي ګرځي او زموږ ته دی مونږ ته خو چې فرشته پکار وا چې بل جنس والا وا نو قرآن دا غي جواب هم کړی دی کہ چې دا فرشتہ پیغمبر مې را لېږلو تاسو بیا د اعتراض کو چې دغه زموږ غونډه نه دي څنګه موږ دی فالو کو دغه فرشتي خوراک نه کوي او د کېدل نه کوي ګرځینا هغه صرف الله خپل عبادت د لپاره پیدا کړی ته بیا هم د اعتراض کو چې دا زموږ د جنس غونډه نه دي نو موږ په سلیمان ورو چې تاسو د جنس نه مې نبی رولېګو بشر مې رولېګو اوس په تاسو اعتراض کوي د بخوانو مې اعتراضونه کړو خنن سبا بازي یو ډله د بریلیان هغه وی نبی علیہ السلام سره
وی بشر نه دی نور دی الکه مونږ وایو نبی علیہ السلام د ذات په اعتبار بشر د انسان دی خود صفت په اعتبار نور دی صفت دا چې پیغمبر رڼا خورک د اسلام په دنیا کې دا دغه صفتو خود ذات په اعتبار نور نه دی ذات په اعتبار پیغمبر څه دی بشر دی زمو ولته خوراک سکاکم کو خزه بچیمو او خپل ارسه کول څنګه چې انسانان کوي نو بریلیان دانا منیخا نو عبدنا عبد کی د نبی علیہ السلام هغه اعلی صفت ته اشاره ده بل تاسو چې کوم خلق دا وایي چې پیغمبر نور دی او بشر نه دی نو د قران یو آیات د خیمه صفا آیات چای کی پخپلا اعلان شوی دی چې پیغمبر بشر دی تاسو لګو ګورئ سورہ کہف 110 آیات 15 شپاړسمه سپاره راوړوي سورہ کہف اخری آیات شپاړسمه سپاره نه 2 صفحه راوړوي مخکې یو صفحه راوړوي دلته ګوره خو واضح حیات ته پیغمبر ته الله رب العزت وی د ټولو خلقو ته اعلان وکړي چې زه بشر یم ګوري وګوره خام قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا اللہ فرمائی قل پیغمبر ہوا ہے دے خلقو تا انما انا بشر مثلکم بے شک ازخو بشر امستاسو بشان صریح حیات دخوا پا بشریت رسول باندے ز بشری امستاسو گنتے خو موتا کی فرق سے یوحا الی وحی کول شیماتا تاوستا وحی نکی زد اللہ رسول پیغمبر ہوئی ماتا اللہ وحی کئی او تاسو ته وحی نه کوي خو وحی د کومه مسلې کوي د دې مسلې چې انما الہکم بشک حاجت روا تاسو الہ واحد حاجت روا یک یو دی الله ماته دا وحی کړه د توحید نو دا ګره صریح حیات کې بشریت د رسول باندې دغه بل خبره نشته بس ښا سورہ کہف 110 آیات نو دلته مرتوی عبدنا کو تاسو په شک کې دا کتاب نه چمون نازل کړل د بخپل بنده باندې بشر باندې دفعت زروړې به صورت من مثله یو صورت په مثل د قران باندې دلته وی د قران په شان تاسو یو صورت وروړې نو بعضی مفسرین وی دینه فصاحت بلاغت مراد دی قران چې څنګه فصیح دی بلیغ دی وګور عربیت کې ردی سو مقابله نشو کولای بہترین فصاحت و بلاغت پکې دي نو پدې خبر باندې و اعتراض راځي چې لکه دا عربو پورې خاص شو عربو کې دا عربو فصاحت بلاغت مشهور دا خو بیا هغه پورې خاص کیږي ودلتا شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده هغه فرمایل چې دلته دوی توی او صورت روڑے دینا مراد داسی صورت داسی یو کتاب تا سروڑے چھپائی کے اول دعوی ذکر شی بیا پکی دلائل ذکر شی اور بیا پی نتیجہ مرتب شی لیکن تاسو دی مخ کے یاتونو کیوی دی ایک کی سیاد تو گورے دلتا مو امدا خبرہ کڑے ہو چی گورا یا یوحنا سعبدو ربکم دا دعوی دا عبادت خاص کے دخبل رب دا مونږ داوا پیش کړه چې عبادت به صرف د الله کې الله به حاجت روا مشکل کشا غړي اوس په دې قران دلایل وایي عبادت ولې د الله وکا یو وزکا الذي خلقكم والذين من قبلكم تاسو مشران پیدا کړی ہے بل څوک دا سې نشي کولای تام تیم پیدا کړو ستا پلار دې پیدا کړ دا صرف د چا صفت دی د الله ځکه عبادت هم الله له خاص کا ورپسې دویم دلیل الذي جعل لكم الارض فراشا تاسو لازم کا فرش ګرځولې دا زمکه چې څنګه الله پر ټول کائنات غوړولې دا تاسو بل ذات نشو کولای ځکه اعبدوا ربکم عبادت الله له خاص بل دلیل اسمانه د الله چت ګرځولې د سې چت د الله غوندې بل څوک چولې شي
تقسه تاسو له باران راوري سلورم دلی الله نه سیوا بل څوک باران راورول شي نه. پنځم دې باران سره د ځمکې نه تاسو له فصل میوه راوباسي داسې بل څوک کولی شي نه. نو اخره کې نتیجه څه شوه؟ دلایلو نه بعد فلا تجعلوا لله اندادا، چې په دې پوه شو چې هر څه الله کوي نو الله سره شریکان مه جوړوه. وګوره داسې کتاب چې داوم پکې وي، دلایل هم پې پیش شي او اخره کې نتیجه هم راوځي. لکه ته یو کس ته وایې که نه هلکه دا موبایل زما دی، دا تا دعوه پیش کړه، اوس هغه تا ته وویل که څنګه ستا دی، نو ته ورته ثبوتونه ورکې. هلکه دې موبایل کې ته سیم راوباسه، په هغې به زما نوم لیکلي. دې موبایل دې سایډ ته وګورې او سکریچ په راغلي، لکه تا ته هغه معلوم وي ځکه ستا شی دی. د دې موبایل پلانکې کوډ دی، زه کوډ ته ورکړه اوس به کولو شي. تا ته پته نتیجه دا راووته چې جج صاحب فیصله کوي ابوی دا موبایل هم ستا دی، بل ته بویه خوښه. نو ګوره قرآن کریم داسې خبره بیانوي، پوره دعوا دلایل او بیا نتیجه. نو دوی نه دا تپوس شو چې دوی وی پیغمبر ته دا کتاب تا ځان نه جوړ کړی دی. الله ورته عزت تاسو کتاب پیش کړي، یو صورت پیش کړه دی قرآن د صورتونو په شان یو صورت، خدا سي صورت چې دغه سي پسې بلیغه می او دعوت دلایل او نتیجه په مرتبه کې نو دی پیش نکړای شو. ښا ایواز تاسو نه سوې ورته ودو شهداکم رو بل خپل مددګاران من دون الله سوا د الله نام، الله نه سوا چې څوک هم تاسو مددګاری هغه رو غواړي. او زه تاسو ته چیلنج دی، قرآن کریم کې دوی له دا چیلنج مختلفو ځایونو کې ورکړی شوی دی. ښا کله د ټول قرآن چیلنج، کله د 10 سورتونو چیلنج، کله د یو سورت چیلنج او کله د یو آیات چیلنج. راشه وګورئ ټول د خیمه د ټول قرآن چیلنج دوی له ورکړی شوی دی چې تاسو وایي دا کتاب نعوذ بالله د الله کلام نه دی، زه تاسو سره دې پر کتاب مقابله کې راوړی. تاسو وګورئ سورې بني اسرائیل آیت نمبر 88 15 سپاره، دلته ټول قرآن چیلنج دی له ورکړی شوی دی. سورې بني اسرائیل 88 آیات 15 پاره ده. دلته الله رب العزت فرمایي ګورئ ښا 15 سپاره 88 نمبر آیات ده. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله فرمای قل پیغمبر وای لئن اجتمعت الانس والجن کراجم شید انسانان پیریان على ان ياتوا بمثل هذا القران، پدې خبره چې دوی راوړي په مثل د قران بل کتاب، نو لا یاتون بمثله دی براو نړي په مثل د قران، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر کشي باز ردوی د باز لپاره امدادیان. د ټول مشرکان یو ځای شو، دوی د خدایان هم یو ځای شي او یو بل سره تعاون کې خود قران پر کتاب رو بلړي. دا ټول قران چیلنج وخا راشه. اوس د 10 سورتونو چیلنج چې دوی ته وی 10 سورتونه راوړي. سورہ هود 13 آیات وګورئ 12 سپاره 12 وپارا سورہ هود. دلته دوی کې 10 ډلې وي او 10 پدې کې مختلف ډلې وي، نو هر ډلې نه یو صورت مطالبه وا ځکه 10 ډلې او 10 قبیلې هر یو صورت روړې ځا 10 صورتونو مطالبه وګورئ 13 آیات کې. ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. ام یقولون افتراه وایي دا قرآن د پیغمبر ځان نه جوړ کړی دی. وګوره دوی په دا اعتراض کو، نو قل پیغمبر ته ورته وایا فاتوا بعشر سور زراوړ 10 سورتونه مثلی په مثل د قرآن مفتریات د ځان نه جوړ کړی شوی او ودو من استطاعتم راو غواړي راو بل او سوچ تاسو طاقتي من دون الله د الله نه سوا ان کنتم صادقین کرشتنی ہے کرشتنی خود الله صورت راوړي تاسو مستاسو خدایان دې ملګری شي اور دې قران مقابله کې الله صورتونه راوړي.
فإن لم يستجيبوا لكم کدی قبول لکو استاسو دا چیلنج فعلموا پوشه انما انزل بعلم الله چې بشک الله نازل کړي دا قرآن د خپل علم مطابق والله اله الا هو او په دې مسله باندې چې نشته حاجت روا مشکل کشا سوا د الله نه فهل انتم مسلمون ایتا سوغاړې غستون کیه وګوره دوی نشي پیش کولی کستاو دا چیلنج پورا نه کو پوشه چې قرآن د الله کتاب دی او ای کې مسله توحید ده قد یو صورت چیلنج خودل تراوی هم دا زموږ آیات ودو فاتو بسورۃ من مثله یو صورت روړې خادین یو آیات بیا مطالبه شو ذالک ټول قرآن لس سورتنا یو صورت نشه روړې یو جمله او آیات د قرآن غونته روړې زمړه تکله شه سورۃ تور لګو غره تاسو شپږشتمه سپاره وېشتمه سپاره سورۃ تور آیت نمبر 34 دلتا اوس د دوی نه یو آیات مطالبه ده خاص سورۃ تور 27 پارا سورۃ زاریات نمبر ته وېشتمه سپاره چرواړه وینو یو 2 صفحه خو یو صفحه یا دوا ام یقولون تقوله 33 آیات کې وایي ام یقولون آیات دی وایي تقوله د ځان نه جوړ کړي دا قرآن بل لا یؤمنون بلکې دوی خو ایمان نه وروړي نو زه پیغمبر فلیاتو بحدیث بس دوی دی پیش کی بحدیث یو جمله یو خبره یو آیات مثله په مثل د قرآن ان کانوا صادقین کدی رښتینی خو یو جمله دی پیش کی مړه د قرآن غونته یو آیات دی پیش کی تدوین هم دی عاجز شو پیش نه کړی شو دا د قرآن حقانیت ته چې قرآن د الله کلام در دې مقابله څوک هم نشي کولی او څوک چې خلاف کوي خپل بزان کار کوي دا د قرآن صداقت ته خو د رسول الله اوس دی بل آیات کې دوی چې دا چیلنج ورکړل شو رښتینی خدا د دې پرنګ صورت وروړي د خپل آیات اوس ګوره اوس دوی له تخفیف ورګي الګ کوروم نړو نو بیا تکړه شیخا بیا اچرم نشه کولې دا کار خزان ما خراب کې فیلم تفعلوا بس کولې دا کار مونږ ولن تفعلوا هرگز به اونکه مطلب دا استاد ته ګور استاد دې سر ته ګورا او د قران مقابله کې صورت وروړو ته ګورا نشه کولې نو کچره دا کار مونږ ولن تفعلوا هرگز به اونکه نو دې جزاء محذوف ده امنو بس ایمان وروړی کړه او فتقوا النار پس ویریږي دا اور نه دا قائم مقام د جزاء محذوفه ده اے ویریږي دا اور څه مطلب به سبب التوحید والایمان بالرسول والکتاب ویریږي دا اور نه په سبب د توحید او د ایمان بالرسول او د کتاب باندې کستاسو ایمانی خدای نه ویریږي نو د قرآن مقابله تاسو کولې نشه سو ګورم چې د توحید منلی ني دا رسول الله منلی ني د قرآن هم ني منلې نو فتقوا النار بصيرګه دا اورنا وقودها الناس چې خشاک دا غیب خلقي اول حجارت کانی وي او عدت داور تیار کړی شوی د للکافرین د پاره د کافرو دلته وي د دې خشاک وسو کی الناس د جهنم د اور خشاک کافر خلق دي پدیب الله دا اور ګرمای زکه دی به د اور کیا چولی کی اول حجارتو کانی بمی د دې باره کې مفسرین دا وایي د کانو متعلق چې یا خودینه مراد هغه کانی دي چې د مشرکانو په دغه کانو نه بوتان جوړول د بوت د کانی نه جوړی کړه نو دیبا د دې کانو نه په دنیا کې بوتان جوړول دغه عبادت وکاو نو الله رب العزت په قیامت کې د دوی د شرمولو د پاره اق کانی براوالی د بوتانو اورته به اورل چې دا تاسو خدای تاسو دنیا کې وته عبادتونه کول لکه نن سبا ایدوان وای کړه دا زمو بګوان دی په خپل لاسونه جوړ کی او کانو باندې او دا زمو خدای دی الله په قیامت کې دا اورته ورولي
چې دا ستا خدای وګوره تا بچتی کې اوس کړه الله خو هغه دې بره ولاړ دی حی لا یموت ذات خو هغه دی نو دی به وشرمېږي نو یا خو ته هغه کاڼي مراد دي او یا ته مراد عام کاڼي دي عام کاڼو کې دا خاصیت دی چې کله دی ګرم شي نو دا زر یخیږي نه اور کې د کې خو کنه نو ډېر چې یو پرې ګرم شي بیا یخیږي نه نو الله رب العزت به دا کاڼي عام د جهنم ته ځکه اچوي چې دا جهنم ښه بلوه شي او ګرم شي او دا مشرکان به پکې تړتاویږي داسې نو یا خو دا مراد دی او بعضې مفسرین وایي دینه مراد هغه کاڼي دي چې مشرکانو به په دې کې تاثیر منلو اثر به پکې ګڼلو هلکه دا ډېر مؤثر کاڼی د فلانکي بابا کاڼی دی او څوک وایي دا فیروزه کاڼی دی د فیروزه کاڼي باره کې ډېرې غلطې کیسې مشهورې دي دا یو کاڼی دی او دا منسوب دی ابولولو فیروز ته ابولولو فیروز پیژنې دا څوک دا هغه بدبخته ظالم سړیو د الله دشمنو چې دا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شهید کړو دا سړیو دته يهوديانو سلاله چور کړو چې ته عمر فاروق رضی الله عنه شهید کا نو موږ به تعالی ډېر انعام درکو ستانوم به ژوندې وساتو نو دغه سي چې هغه د شهید کو نو دوی په دې کاڼي دا فیروزه نوم کې خو هغه بولولو فیروز دغه نومو نو دې کاڼي له شهرت ورکړ نو دې کاڼي واره کې خلکو غلطي قصې بیا مشهوري کړې دي څوک یې لکه فیروزه کاڼي چې مستو ته ونی پېته ونی سي ماسته کې خرابې کی او څوک چې دا کاڼي د پلاس چولی په تنور کې د روټه ته ونی روټه راغورځي دا ټول درو خبري دا دې ملنګانو مشهوري کړې دي ولکه دا فیروزه دا فلان کې دی او ډنګري دی کې دا خاصیت دي نو دا هغه کاڼي به الله جهنم ته غورځي کم چې مشرکانو په کې تاثیر منلو دا رنګ بعضې داسې کاڼي وي د بعضو خلکو غلط عقیده جوړه شوي هلکه فلانکي بابا لاړ شه اول ته په ځان کاڼي وه وایي د هغې کاڼي ډېر بختورې روغ وشي که بیمار اوس دغه کاڼي وګوره کاڼي د الله مخلوق دی هغه چاله سم نشي ورکولی او نه دا چې د بابا په خوا کې کم کاڼي د بختور دی نه کو بختور وي د جماعت کاڼي به راټول نه بختور راړي کوم معنی چې روزانه سجده لګي خو نه دې کې تاثیر نشته اخو الله رسه کوي الله نه به غواړي کنه دلته شپو ورځ عبادتونو قرآنونه ویل کېږي د دې کاڼي نه بل غوره کاڼي بل شته نه د بابا په ځای کې چې کم کاڼي پروت یا خو سیټ ته پروت یا باندې وسو کې عبادت هم نه کوي او دا منجورانو دی ولا شل روپو د پاره دا مشهور کړي راشه چې کاڼي د باندې وامه او دا خزي مورزي او سړی مورزي په حیاتوب شروع دي دا کاڼي والله قیامت کې جهنم ته چې مشرکانو تاسو به کې اثر غنلو دا خو الله رسکی دا کاڼي غوسنی شو کوله نو دینه مراد هغه کاڼي نه ښه نو خشاک دې بخل کې ول حجارت او کاڼي وي او عدت دا تیار کړی شو د کافرین د کافر لپاره کافر نه مراد ته دې مسلې توحید منکر مشرک هغه د پر الله دا اور تیار کړی دی ښا مؤمن ګناګار به هم جهنم ته ځي او چې کله سرویس شي صفای شي بیا به جنت ته راځي ښا لکه ګاډي ښه شي کله سړی سرویس کی نبي صفای شي دغه سي مؤمن ګناګار چې د ګناه کړي نو دې هم جهنم ته ځي ته سزا سکی او بیا به جهنم ته راځي وګوره د ګناهونو شریکون نزان محفوظ ساتي دا ردی داغه چیلنج دوی ته او داغي جواب واخذون اللهم صل على كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره لستا کلام وګي په دې عمل توفیق راکړي یا الله سنو ملګری دې درس لاغلي ټول د دې بدله سمره ورکړي سو کوم زه ماور یا الله تعالی بهترین اجر نو ورکړي سو بیماران یا الله بیماران له شفا ورکړي چا څه د زړه مرادونه یا الله ته پوره کړي حاجات یا الله حاجات پوره کړي هر دشمن حاسد نه یا الله محفوظ وساتي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين